سهارنۍ معامله یا په سهار کې کوروالی کول. سلام ګرانو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وګرځول وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د سهار لخوا نه کوروالی کول کومې ګټې لري؟ که غواړئ چې په نوې طریقه باندې ځان پوه کړئ، د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو ښه پوه شئ. هغه خلک چې د سپرم له لحاظه ډېر کمزوري وي، یعنې مطلب دا چې دوی کله په ټلیفون یا هم په داسې نورو اندازه باندې کله د چا سره ملاو شي، نو د دوی د ذکر څخه یو ډول سپینې نرۍ اوبه ځي چې دا د انسان بدن ته ډېر زیات تکلیف رسوي او اولاد کې ورته کمبودی راولي. نو تاسو کولی شئ چې هغه خلک چې د اولاد نه پاتې کېږي او اولاد یې نه کېږي، نو کولی شي د سهار لخوا نه دې ښه په زړه پورې کوروالی وکړي. د سهار لخوا نه کوروالی په دې ښه وي چې هر هغه انسان چې په سهار کې کوروالی وکړي نو سالم کوروالی بلل کېږي، ځکه چې هغه څوک چې د شپې کوم خوراک کړی وي د انسان بدن کې انرژي ډېره برابره شوې وي او سپرم یې هم کامل او تکمیل وي. نو له دې سره کولی شئ چې تاسو هر هغه څوک چې وغواړي اولاد یې وشي، نو اولاد خو لومړی د الله په لاس کې دی، بیا ستاسو په کوښښ او کوښښ باندې کولو باندې دي چې حتما باید موږ تاسو خپل کوښښ او زیار وباسو تر څو یوه نتیجه لاسته راوړو. نو هر ټیم چې هغه خلک وغواړي کولی شي د سهار لخوا نه کوروالی وکړي. د سهار لخوا نه پوره په تسکین سره کولی شي کوروالی وکړي او انشاءالله مطمئن اوسئ چې ستاسو به حتما مثبت نتیجه راځي. یعنې زموږ مطلب داسې دی چې تاسو موږ هره ویډیو جوړو نو موږ زیار او کوښښ د دې لپاره کوو چې تاسو ته یو څه مثبت نتیجه راشي. خو اکثره داسې ځوانان ملګري شته چې دوی ډېر بد رد وایي. د دې بدو ردو څخه تاسو هیله کوم ډډه وکړئ، هېڅ کومه ګټه نه درته رسېږي. مهرباني وکړئ هغه مشکل مو موږ ته ووایئ چې موږ یې تاسو ته حل کړو. زموږ یو ویډیو هم تاسو ته د دروغو او د ځانه نشي جوړولی، ځکه دا یوه نه ده دوه نه دي، نو دا خو موږ تاسو ته په سلهاوو ویډیو جوړې کړي، یو هم د ځانه نه دي. موږ دا د نورو چینلونو راخلو او تاسو ته ترجمه کوو او تاسو ته یې بیا په خدمت کې وړاندې کوو. نو هیله کوم ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب بیا هم وانه کړئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.